بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. افغانستان هغه خاوره چې په قربانیو او مبارزو مشهوره او دښمنانو یې د امپراتوریو هدیره نومولې ده. We were spending $1 trillion a week. $1 billion a week in Afghanistan for 20 years. Raise your hand if you think anyone was going to be able to unify Afghanistan under one single government. It's been the graveyard of empires for a solid reason. دغه خاورې په خپل معاصر تاریخ کې د رب په نصرت سره درې سترې امپراتورۍ ماتې کړې دي. وروستۍ هغه د نړۍ اوسنۍ زبرځواک مغروره امریکا او ناټو وه چې د 1980 هجري شمسي کال د تلې په 15 پر افغانستان برید وکړ. اشغالگران خلاف تمام قوانین شرعی و وضعی در افغانستان ظلم و وحشت را برپا کردند. کودکان را یتیم، زنان را بیوه کردند. جوانان و ریش سفیدان را شهید، زندانی و آواره نمودند. غیر صلاح یا مقصد موږ خالص صلاح یو په مقابل کې دا را سره کېږي چې راکېټونه را باندې واریږي نو دغه شیان له موږ سره سوي دي دا روارې دا د بې ګناه ماشومان له دغو سره خو نه صلاح وه نه یو ورور په القاعده متهم و نه په طالب متهم و نه خپلې لوبې دلته کولې نو د دغو هلکانو شهادت دغه په موږ باندې سخت اهان دي. حتی زه درته وایم چې په والله او په بالله که په ټوله وتله کې ماښام چا ډوډۍ پخ کړي. اما ملت غیرتمند و مجاهد افغانستان در برابر آنان مبارزات خستگی ناپذیر و جهاد کردند. هر قریه و راه را برای آنان به جهنم مبدل کردند. دغه راز امریکا او داخلي او خارجي لاسپوڅو په افغانستان کې د فزیکي یرغل ترڅنګ په پراخ ډول فکری او کلتوري جګړه ګرمه ساتلې وه. د مختلفو پروژو په نوم یې پوهنتونونو او علمي مرکزونو ته مختلف غربي ارزښتونه راوړل او ویې پالل. اکثریت مساجد ما فکر افراطی پخش میکنن. ثقافت اسلامی امی حکنون در پوهنتون‌های افغانستان تروریست تربیه میکنن. این نقطه را هیچ وقت ما فکرش نکردیم. خو د اشغالګرو پر وړاندې اسلام پالو او په هیواد مینو استادانو او محصلینو هم په پوهنتونونو کې عملاً جهادي او فکری مبارزه کوله. تربیوي حلقې درلودې، رسنیز او کلتوري فعالیتونه یې ترسره کول او د جهاد سنګرونه یې تاوده ساتلي وو. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان اسلامي امارت د نظامي مبارزې ترڅنګ په فکري او تحصیلي ډګر کې هم د دښمن پر وړاندې سنګر نیولی. محصلین په عقیدوي، فکري، مسلکي، استخباراتي او نظامي برخه کې روزي تر څو د دښمن شوم پلانونه شنډ او د راتلونکي اسلامي نظام لپاره په اسلامي فکر سمبال مسلکي کدرونه وړاندې کړي. موږ محصلین د غرب په وړاندې فولادي صف یو او په هیواد کې د بشپړ اسلامي نظام د راتګ لپاره مبارزه کوو. تکبیر!
امارت اسلامی در چوکات کمیسیون‌ها اداره‌ای را تأسیس کرده بود به نام اداره تحصیلات عالی. از طریق همین اداره امارت اسلامی بسیار اهداف و پلان‌های بزرگی را برای فکرسازی و نهادینه ساختن تمدن و فرهنگ اسلامی برای محصلان و جلب و جذب آنها در صفوف سنگر و مبارزه کارها و پلان‌های بسیار بزرگ داشتند. و این پلان‌ها الحمدلله بسیار خوب به شیوه بسیار خوب تطبیق شد. ما نمونه‌های بسیار خوبی داریم. به ده‌ها محصل خود می‌دیدیم که به یک دستش قلم و به دست دیگرش تفنگ مبارزه و مجاهدت بود. در روز زمان که من مسئول حلقه مرکزی بودم، از امی پوهنتون طبی کابل، از امی پوهنتون مرکزی کابل، پوهنتون پلی‌تکنیک، به ده‌ها محصل ما به صفوف مبارزات نظامی می‌رفتند، معسکرات انجام می‌دادند و در داخل پوهنتون کارهای فکری و فرهنگی و علمی را پیش می‌بردند. و در این مبارزه نه تنها محصلین با ما شریک بود، بلکه استادان پوهنتون، استادان مبارز و فکری ما داشتیم که حتی در ساحهای مفتوحه می آمد سیمینارهای مختلف برای محصلین و برای دیگر مجاهدین ارائه می‌کردند. په تیر شل کلن جهادي بهیر کې د محصلینو هغه جهادي مبارزه داسې یو سپېڅلې مبارزه وه چې موږ عملا ډېرې داسې د صحنو شهیدان یو چې محصلین زموږ ملګري هغه زخمیان شول، شهیدان شول، زندانونو ته لاړل، د دوی تحصیلي دورې په نیمه کې پاتې سولې. نو د دوی دغه جهادي مبارزه هغه که موږ وګورو لکه څرنګه چې نور اقشار د جامعې د امریکا د اشغال په مقابل کې جنګېدل، دغسې موږ محصلین هم د دوی په مقابل کې ولاړ وو او د جګړې ترڅنګ د دوی هغه فکري او کلتوري یرغل مخه هم موږ نیولې وه. موږ عملا د افغانستان اسلامي امارت د عالي تحصیلاتو د ادارې تر اشراف لاندې په ډېرو برخو کې خدمت کړی. موږ سره په سلهاو محصلین وو چې دوی به هم په تحصیلي دوره کې خپل هغه علم زده کړې کولې. همداشان په فارغو وختونو کې به بیا د جهادي صفوفو ته تللو، هلته به مو د مجاهدینو سره عملا همکاري کوله، یا به د جګړې په لومړۍ کرښه کې وو، یا به د جګړې تر شا د دوی همکارانو، او یا به مو دوی سره په نورو برخو کې په تخنیکي برخو کې هغو سره همکاري کوله. د امریکایانو د یرغل په وخت کې زه د شیخ زاید پوهنتون برحال محصل وم. دا چې امریکایانو په افغانستان باندې یرغل وکول، د خپلو افکارو د خپرېدا په خاطر باندې ډېرې هلې ځلې کولې، خو لله الحمد با احساسه محصلینو چې موږ هم د هغو جملې نه وو او موږ خپله پرېکړه وکوله چې تر څو د دوی د فکرونو مخه ونیسو. نو موږ مختلفو کمیسیونونو کار وکاوه، هغه خپلې لیکنې او خپلې خپرونې به مو د مختلفو سایټونو او مختلفو نشراتو له لارې نه نشر سپارلې. کله چې له پوهنتون نه فارغ شوم 1988 کې 1989 کې زه د امریکایانو لخوا بندي او په باګرام کې مې تقریبا 2.5 کاله زندان تېر کړو. دغه 2.5 کلنه دوره کې ما ګڼ شمېر د مکاتبو معلمین او همدارنګه د پوهنتونونو استادان، محصلین او شاګردان ولیدل چې دا د امریکایانو لخوا ډېر ظلم وحشت سره نیول سوي وو. بیا چې 2.5 کاله وروسته زه له زندانه خلاص وم، نو بیا زه د پکتیکا پوهنتون ته ما امتحان ورکړ، هلته د کادر پایس باندې جذب. په دې دوره کې بیا ما الحمدلله خپله ایماني وجیبه سرته رسولې ده، ځکه چې امریکایانو غوښتل چې خپل ظلمونه په دې ټولنه کې داسې وړاندې کړي چې موږ ظلم نه کوو بلکې د بشردوستي لپاره راغلي یو. خو هغه د دوی ظلمونه او همدارنګه هغه د دوی نارواوې وې او هغه دوی ناروا فکرونه چې خپرول به یې موږ به د هغوی مخه نیوله او مختلفو لارو نه موږ خپل ولس خبر کړی دی. غربي اشغالګرو او داخلي او خارجي لاسپوڅو یې د افغانستان په پوهنتونونو کې مؤمن، مجاهد او په خپل عقیده ټینګ محصلین په بیلابیلو نومونو زنداني، شکنجه او شهیدانول. په کال د 1995 کال کې د لوګر د تعلیم تربیې د کیمیا د سیم محصل سوم، چې په کال د دریم سیم کې هم په کال د 1998 کال کې د امنیت ملي لخوا
د موږ په سیم باندې چاپه وول سوه او ونیول سوم او توره خولۍ راکش سوله او د استخباراتو ریاست ته ویوړلو. نو هلته د ځینو وهلو شکنجو له وجې نه موږ ته ویله چې اقرار وکئ او نور محصلین موږ ته قلمداد کوي ووایي چې څوک دی. نو موږ ورته یادونه وکړله چې موږ نور څوک ملګري نه لرو او موږ نه یو په دې بخش کې. هغوی ویله چې تاسو موږ ته له ټوفک نه له نور مهمات نه ډېر مهم یې ځکه تاسو زموږ په سترګو کې راننوتلي. د عالي تحصیلات کمیسیون چې کوم چوکاټ و، ترغیبي حلقات و، نصابي حلقات و، همدارنګه فکري حلقات و، چې د هغوی فعالیتونه مثلا تجویدي حلقې به یې پر مخ وړلې، تفسیر حلقه به یې پر مخ وړله یا به یې فکري حلقې پر مخ وړلې. همدارنګه تر څنګ به نظامي برخې ته هم زموږ ملګرو څخه بیا تلل و، خپل نوبتونه به یې تېرول. نو هم که څه هم دغه مبارزه په دښمن باندې زیات سخته تمامېدل، دوی هم په آرام باندې نه پاتې کېدل. نو زموږ ملګري تعقیبېدل او هغوی به وخت په وخت یا بندیان و یا به په شهادت رسېدل او یا به زخمیان و چې هلته په نظامي برخې ته تلل. نو له هغې جملې څخه زموږ یو استاد و د کندهار پوهنتون شېرعلي استاد په نامه باندې یادېده. هغه زموږ د شورا مسؤل و، د کندهار پوهنتون د مبارزینو ملګرو مسؤل و. تقریبا په اول ځل 14 میاشتې بندي شو. کله چې له بندیخانې څخه راخلاص شو نو خو دلته منفک هم شو. کله چې د منفک شو نو بیا ولاړ کجکي ولسوالۍ ته، هلته بیا چاپه ورباندې ولګېدله او په شهادت ورسېده. په چاپه کې الله دې شهادت قبول کړي. در نهایت مردم مجاهد افغان با تمام امکانات و غرور خیش با کمک و نصرت الله سبحانه و تعالی ناتو که آمریکا از آن سرکردگی میکرد و دست نشانده های آنان را سرنگون ساختند. بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله. الحمدلله حالا نظام آزاد اسلامی در وطن حاکم است و امنیت برپاست. پس بیایید تا شکر این الطاف خداوند متعال را ادا کنیم و با استفاده از نعمت آزادی کادرهای علمی و مسلکی تربیت کنیم. مسکن خود را آباد و در میدانهای مختلف خود را با جهان سیال نموده و به پیش رویم. لوړو زده کړو وزارت هم له خپلو مسؤلیتونو سره سم د پام وړ لاسته راوړنې لري چې د بیلګې په توګه د افغان نړیوال اسلامي پوهنتون او 8 دینی جامعاتو ایجاد په 25 پوهنتونونو کې د څېړنو معاونیتونو رامنځته کول د هیواد او نړۍ پر مهمو قضیو د علمي څېړنیزو کنفرانسونو دایرول، د تحصیلي بنسټونو ملي او نړیوالو ژورنالونو ته جواز ورکول، د تحصیلي نصاب یا کتنه او پراختیا له اړتیا سره سم د لیسانس او فوق لیسانس برنامو ایجاد او د لابراتوارونو تجهیز یادولی شو.